السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله رب العالمین دا خسته نمونونا چې هغې ته د الله اسماء الحسنا وایي چې محمد رسول الله علیه السلام وایي چې د الله یو کم سل نمونه دي او چې چا یاد کړو او عمل کې راوستل او د الله سبحانه و تعالی د دې نومونو عزت یې وکړو نو رب العالمین به دا بنده جنت ته داخل کی. لکه دا ښایسته نومونو نه لفظ د الله دی، لفظ د رحمان دے او لفظ د رحیم دے، مالک دے، قدیر دے. یو د هغې نومونو د الله نه لفظ د العزیز دے. عزیز عربی کی اغ ذات توئی
چې هغه په ټولو باندې غالب او زوروري او په هغه باندې څوک زورور نه وي. نو الله ته عزیز وایي ځکه الله په ټول مخلوقاتو زورور دی. او ولې به زورور نه وي؟ ځکه خالق دی او داسې څوک نشته دی چې هغه په الله باندې زورور شي. ولا یحیطون بشیء من علمه آیت الکرسی کې یو دغه معنی پرته ده. او د عزیز دویمه معنی ده المنیع. هغه الله ته ویل کېږي چې هغه نور خلق منی کوي د غلطو کارونو نه. او درېمه معنی د عزیز ده الرفیع، د ډېر اوچت شان والا. او رب العالمین ته عزیز وایي ځکه د الله شان ډېر لوی دی او دومره لوی دی چې لا تدرکه الابصار، د انسانانو علم په هغې احاطه نشي کولی. او یو څلورمه معنی د عزیز ده چې عزیز هغې الله ته وایي چې هغه ذو العزة والمجد، چې هغه د عزتونو او د شرافتونو والا دی. زما ورونو زمونږ استاسې الله چې دی دا هغه ذات دی چې دا د ډېر لوی عزت والا دی. ګوره چا د غوا بندګي شروع کړې ده نو غوا به څه او د هغې به عزت څه وي، ځکه غوا د چړې لاندې راځي، حلالولی شي، ذبحه کولی شي، خلک یې غوښې خوري، هډوکو نه له پیدې اخلي. نو کوم ذات چې هغه د چړې لاندې راځي او حلاله کې ته غورځېږي نو د هغې به څه عزت وي. چا د بوتانو بندګي کړې ده خو د بت څه عزت نشته دی، ځکه ابراهیم علیه السلام په تبر باندې والی دي او ټوټې ټوټې کړي دي. که چېرته د هغې عزت او قوت وی نو ابراهیم به منې کړی وی. بلکې دغه بت دی زید ابن عمرو ابن نوفیل وی موږ لیدلی دي چې ګیدړان او لومبړان راشي او خپه اوچته کړي او په هغې باندې بول وکړي. رب یبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت علیه الثعالب. او بعضی انسانانو د ستورو بندګي کړې ده او بعضو د نور بندګي کړې ده او بعضو د سپومۍ بندګي کړې ده. خدا د الله په شان د عزت والا نه دي، ځکه دې باندې اوپول او ختمېدل راځي. او په کوم ذات چې ختمېدل راځي نو هغه کامل عزت والا نه وي. کامل عزت چې دی دا د رب العالمین څخه دی. ولله العزة، عزت د الله دی. ولرسوله، او دا عزت الله پیغمبرانو له ورکړی دی. وللمؤمنین، او دا عزت الله د ټولو مؤمنانو له ورکړی دی. د مدینه کې څه منافقانو ابی ابن سلول او د هغه جماعت او ډله د رسول الله علیه السلام څخه د منافقان اول سب کې ولاړو او دا به څه جهادونو لم وتل احد ته وتلي او بیا 300 ته را واپس شو جهاد لتلی دي. نو دا یو منافق رئیس المنافقین ابی ابن سلول وی چې دا د نبی سلام طالبان چې دي دا قرا دا ارغب بطونا دا خو سي ګېړې ګرځي ډوړې پسې ګېړو راغستې دي او دا پیغمبر علی السلام دا ذلیل دی او ځان له رب ورکسینې لا چې ز الاعز عزت مند ما او تاسو یاد ولرئ لئن رجعنا الى المدینه که الله مدینه ته وای واپس کړم دا ابی ابن سلول وای نو زه عزت من برا پاتې گما او دا ذلیل محمد رسول الله به د غریوان نه ونیسم او د مدینې نه به وشړم. لا یخرجن الاعز منها الاذل،
لیکن دا ډېر د الله قانون دی. خلک وایي اسمان چې څونه غریږي هغونه نه ورېږي، او شکر دی وایي چې الله خر له ښکر نه دي ورکړي. دا په لته دونه زور کوي، ده به په ښکر څه دنیا شلولی. الله منافق له دا عزت نه دی ورکړی. نو الله سوره منافقون کې وایي چې منافقه دا خوله دې خاورې شه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت خود الله دی او الله دای مؤمن او پیغمبرانو له ورکوي. نو منافقه ستاسو عزت کم ځای کې دی، او د منافق سره عزت لټول د سینې لکه د خره تندي کې کعبه چې سړی ګوري. عزت د الله سره دی، او الله دوه قسمه خلکو کې تقسیم کړی دی. یو سلسله د انبیاء او د پیغمبرانو ده، او دویمه سلسله د مؤمنانو ده. الحمدلله د قرآن د دې آیات د وجنه که موږ او تاسې په الله قسم وکړو چې دا ناس ټول عزتمن خلک دي، نو والله چې موږ به حانس نه یو. بلکې علما وایي که یو سړی طلاق په دې وغورځوي چې په ما دې ښځه طلاقوي چې مؤمن د ټولې دنیا عزتمند دی، دا سړی حانس نه دی. ځکه الله ویلی دی چې ولله العزة ولرسوله. عزت الله پیغمبرانو له ورکړی دی، او عزت الله مؤمنانو له ورکړی دی. زما ورونو دا یو خبره به موږ لږه معلومه کړو چې دا عزت الله په څه شي باندې دی انسانانو له ورکوي. یو کرامت دی. نو د قرآن د آیات نه معلومیږي چې هر انسان الله د عزت والا ګرځولی دی، او الله له یو ښایسته شکل ورکړی دی. ولقد کرمنا بني آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن یو شی چې هغه عزت دی دا به دار انسان سره نشته دی. دا د هغې انسان سره دی چې هغه اهل الایمان ایمان پکې. نو یو سبب چې الله په انسان له عزت ورکوي هغه ایمان دی. الحمدلله موږ او تاسو ته الله ایمان نصیب کړی دی، خو موږ او تاسو به داسې ویو ای زموږ الله موږ په ایمان کې ثبات او استقامت والا وګرځې. رب العالمین هغه خلک چې هغه وحی لیکلی وه، زید رضی الله عنه وی امام بخاری حدیث راوړی دی، وی ولکو ما هغه به دا سورتونه چې نازل شو موږ به لیکل. و یو ورځ محمد رسول الله ویل چې راشئ وحی نازل شوی ده دا ولیکئ. دا حدیث ما ډېر ایروي، او دا ډېر ایروونکی حدیث دی. زید وایي زه سړي پسې ورغلم چې راشه وروره چې وحی ولیکو. وایي ما ته خلک ویل چې نشته دی. وایي ما څه شو؟ والعیاذ بالله. وایي ارتد ولحق بملک غسان، هغه بیګا کافر شوی دی، او د غسان بادشاه دغه سره یو ځای شوی دی. ګوره کاتب د وحی دی، خو محمد رسول الله زمانم ده، لیکن دی مرتد شي. ایمان راوړل دا آسان دي، په ایمان کې ثبات او استقامت دا ګران شی دی. جناب نبی کریم علیه السلام د ګیره کې څه ویښته سپین شو، چا ورته ویل شیبته یا رسول الله، اے محمد رسول الله ته قرآن بوډا شو سپین ګیره شوې. نبی صلی الله علیه وسلم د اخترا ونیول، وای شیبتنی هود و اخواتها، والله چې سورته هود سپین ګیره کړم. الله راته وای فاستقم فاستقم فاستقم، کلک شا کلک شا کلک شا. دې حتی ورسولم چې تور ویښتې را سپین کړو. الله دې زمونږ استقامت نصیب کړي. ابو بکر به ویلي استقامت څه ته وایي؟ الله یروغ روغان الثعالب، چې د لومبړانو او د ګیدړانو پېښې به نه کې، چې کومه سوړه ته میلاویږي او ته په هغې باندې ورننوځې. د غیر الله بندګي به نه کې، اخلاص به عمل کې پیدا کې. عثمان ابن عفان صاحب ویلي د شریعت د اوامرو به خیال وکړې، د نواهیو نه به ځان وساتې. دیو جن اهل علم وی دین کې استقامت، الاستقامت فی الدین خیر من الف کرامت، د زرو کرامتونو نه دین کې استقامت غوره ده. ځکه الله وی فاستقم،
او ثم استقاموا دا د قرآن نکتې دي چې الله یې موږ او تاسو ته بیانوي. نو موږ به ټول د الله نه سوال وکړو چې الله موږ ستا دین کې کلک کړي رب العالمین. او دغه سړی چې کله مرتد شوی و جناب رسول الله زید وایي زه رالم ډېر خفه وم یا رسول الله ملګری مې مرتد شو. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ویل دله به چرې ځمکه ځای نه ورکوي. یو صحابي دی هغه وایي زه غسان ته تللی وم د نصرانیانو حکومت و. وایي چې لاړم چا راته ویلې چې دلته یو سړی مړ دی او بیګا من خخ کړی و او د شپې پسې محمد رسول الله راغلی دی او د هغه ملګري یو بار یې راغورځولی دی د قبر نه. وایي دنیا ور روانه وه. وایي زه م ورلم. وایي چې زه ورلم اقه کاتب د وحی و چې مرتد شوی و. وایي دی ویلې چې جور کوی وله وکنئ یو شپې وکنه سبا یې د هغې نه لرې غورځولی و. وایي چې دا درېیمه ورځ یې دونه ښکته که چې دا ډېر ګزونه و تر 100 ګزو پورې دا ښکته که خاورې پې ور وغورځولې. وایي سهار په اولانو کې ورته زه م راورسېدم وقد لفظته الارض ځمکې لرې غورځولی او لرې ویشتلی و. وایي خلکو ویل چې یاره دا کار خو محمد رسول الله نه دی کړی ځکه یوه شپه کې دی څنګه سورنګ وایي. وایي ما ورته ویلې چې دا رب د محمد رسول الله کړی دی. محمد رسول الله د ده باره کې ویلي چې دله به ځمکه ځای نه ورکوي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ استاد استقامت نصیب کړي. الله مکه چې سبا قبرونو بار راغورځولي او ځمکه ځای نه راکوي دا څومره شرم دی. ایمان او ایمان کې کلکېدل دا ګرانه خبره ده. اگر گویم مسلمانم به لړزم. رومي صاحب وایي چې زه کله ووایم چې مؤمن یم وایي دا بدن مې داسې ورپېږي کې بینم مشکلات لا اله چې زه د دې لا اله الا الله دا سختې ګورم مخکې. زما ورونو زمونږ ستاسې دې دین کې ایمان کې عزت دی خو دې کې مرګ هم دی. دې کې ښځه کونډه کول دي دې کې بچي یتیمان کول دي دې کې جیلونه هم دي دې کې پانسیم ده دې کې په تبرونو باندې او په تورو وهل هم دي دې کې ګولۍ ته ځان ودرول دي. ځکه الله په ایمان کې عزت ایښی دی. یو سبب د هغې سببونو نه چې الله سبحانه وتعالی په مؤمن له عزت ورکوي هغه ایمان دی. الله دې زموږ صحیح ایمانونه نصیب کړي. الله دې موږ په ایمان وچلوي. الله د دنیا نه چې زموږ ستا طرف ته کوم سفر رب العالمین هغه د مؤمنانو سفر مو وګرځي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. یو ځل نبی سلام ویلي وایي داسې به دا خلک دا مړي ور رواني قبر کې به کېښودی شي ملک الموت به راځي 2 ملایک به یې شنې شنې به یې سترګې یو ناشنا شکل به یې چې حدیث د برای بن عازب رضی الله عنه کې د هغې داسې شکل ذکر شوی دی چې د انسان زړه چوي د یېرې نه. او دا مړی به راپاڅوي د قبر کې وایي به رب دې څه دی دین دې څه دی نبي دې څه دی. دا خبره چې وکړه نو عمر رضی الله عنه او خو د ایمان ډېری وې ماشاء الله دونه مؤمن و چې رسول الله ته ویلي چې عمر ته په کومه لار ځې شیطان په هغه لار ستا د وجې نه نشي راتلی. نو عمر رضی الله عنه وایي امعي عقلي یا رسول الله زما دماغ به دې وخت کې کار کوي که نه که لیونی به یم. نو عمر صاحب ته نبي علیه السلام وایي ولې به دې کار نه کوي ته به بلکل دماغ به دې کار کوي. نو عمر رضی الله عنه ته ویلي کوفیتو اذن والحمد لله زه شکر دی عمر خو خلاص دی ان شاء الله. رسول الله د آیات ولست یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. او امام بخاری وایي دام د قبر باره کې نازل دی. د دنیا نه ایمان ځان سوړل دا قبر کې دلیل دی. حشر کې چې خلک را پاتېږي د ایمان په وجه به مخ پړقېږي پل صراط له چې ورځي به دا ایمان به رڼا کوي سم د بیټرۍ په شانه لیکونه به کي او د چا ایمان چې ښایي دومره رڼا به کوي محمد رسول الله وایي لکه مدینه او بصره. الله دې زمونږ ایمانونو کې دا جذب پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دې
زمونږ ایمانونو کې دا قوت او رڼا پیدا کی چې الله موږ له عزت په دې باندې راکړي. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. زما ورونو دویم څیز چې الله سبحانه وتعالی په انسان له عزت ورکوي هغه دا د الله کتاب دی چې زما لاس کې دی. دا کوم قرآن کریم دا د عزت کتاب دی. دې څه چې څوک پیوسته شوي دي الله له عزت ورکړی دی. کال چې دی 360 یا 365 شپې دی شمسی او قمری حساب باندې یا 55، لیکن دې کې یوه شپه ده چې د هغې عبادت د 4 کاله د عبادت نه غوره دی. او هغه شپې ته د عزت شپه وایي چې قرآن د هغې په نوم سورت هم رالیږلی، سورة القدر. ملائک هم راځي کې، جبریل علیه السلام هم راځي. لږ ټیم نه دی، د ماښام نه د سبا پورې دی. دې شپې له الله ولې عزت ورکړه؟ الله یې وجه ذکر کړې ده. انا الله وایي منګه انزلناه. نزول څه ته وایي؟ د بره نه راکوزول. دا قرآن الله وایي ما د بره نه راکوز کړی دی. او فی لیلة القدر، د لیلة القدر شپه کې یوه شپه ده د الله د کتاب سره تعلق جوړ شي. الله د کال په ټولو شپو کې عزت ولا ورکړه. د 4 کاله او د 4 میاشتو د عبادت نه او له عبادت غوره کړه. دا ولې؟ د الله د کتاب سره تعلق جوړ شي. کال 12 میاشتې دی: محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد اولا، جماد ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعده او ذی الحج. دې کې دا یوه میاشت ده چې هغې ته د رمضان میاشت وایي. دا هغه میاشت ده چې چا باندې رمضان واوښته او الله ونه بخه، رسول الله وایي، جبریل وایي، الله وایي چې الله تباه او بربادي کړي. او دا ټولو میاشتو کې غوره ده. دې کې رحمت دی، دې کې د جهنم نه خلاصېدل دي، دې کې مغفرت دی. دا ولې؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله دې میاشت کې قرآن نازل کړی. میاشت ته عزت ورکړه. خرونه ډېر خرونه دي، خاص کر دا یورپي ملکونه یا نور داسې خرونه دي کې چې ته به وایې چې دا د دنیا عزت بس دی کې دی. لیکن الله چې مکې له کوم عزت ورکړی دی چې په هغې کې یو مونځ په 1 لاک دی. دا ولې؟ مکه د قرآن اولنۍ مدرسه ده. مدینه کې یو مونځ په 1000 دی. مدینه د قرآن 2مه مدرسه ده. قبا کې 2 رکعاته مونځ د یو عمره اجر لري. دا ولې؟ قبا د قرآن مدرسه ده. هغه طالب د قرآن چې هغه د قرآن طالبي کوي، د هغې طالب باره کې محمد رسول الله وایي خیرکم، تاسې ټولو کې غوره طالب د قرآن دی. ملائک خو ډېر زیات دي، دونه ډېر دي. یو روایت کې راځي چې د باران د یو څاڅکي سه الله یو ملک رالیږي. سیوطي البدور السافره کې دا روایت راوړی دی. خو الله ټولو کې جبریل امین غوره کړ. دا ولې؟ نزل به الروح الامین. دا د قرآن راوړونکی دی.
ټول انسانان د بابا آدم علیه السلام نه راواله تر اخري انسان پورې په دې ټولو کې بهترین غوره انسان هغه محمد رسول الله علیه السلام دی. انا سید ولد آدم. دا ولې الله محمد رسول الله علیه عزت ورکړ؟ څومره عزت یې دی. بیت المقدس کې رسول الله وی انبیاء ولاړ دي صفونه برابر دي. زما خیال دی بابا آدم به امامتي وکي، بابا ابراهیم به وکي، بابا اسماعیل به وکي. و جبريل زما په ولو لاس کې خود ما ته ویل محمد رسول الله مخکې شه دی له 2 رکعاته لمونځ وکړه. دا داسې عزتمن پیغمبر امتیانو د نبي د الله د عزت ولې ورکړه؟ یتیم هلک دی، خلکو د کلي نه ویست. رسول الله ویلې هغه ورځ مې یاده ده چې زه د مکې نه راایستم او ابوبکر ته یې ویلې لږ ودرېږه، دا اوښه واړوه بیت الله په مکې په او په ګریوان یې اوښکې را روانې او آواز کوي یا مکه انک لاحب البلاد الی من سائر البلاد. ای مکې ور ټولو ښارونو کې راته ګرانې، والله که قریشو نه ایستې زه تا نه وتم. سرداران مو ابو جهل هم ځان ته سردار ویو، امیه م ویو، بلم ویو، بلم ویو، روپۍ هم ورسره نه وي. د الله یو ملنګ مسکین سړی و جناب محمد رسول الله، او الله ورته دونه عزت ورکوي. د الله نوم لیکل کېږي لا اله الا الله، ورسره نوم لیکل کېږي محمد رسول الله. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. الله محمود او محمد رسول الله محمد. دا عزت ولولي الله ورک على قلبك. الله د ته په زړګي قرآن اول را لېږلی، د ته زړه د قرآن مدرسه ده، د ته زړه د قرآن مرکز دی. عزت الله قرآن کې طالب د قرآن عبدالله بن مسعود بویلی رضی الله عنه ان هذه القلوب اوعیه، دا زړونه لوښي دي، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغیرها. زړه په قرآن مصروف کړه، په بل شي زړه مه مصروف کوه. او بیا عبدالله بن مسعود ویلیو که علم غواړئ نو فانصروا القرآن فیه، دې زړه کې دا قرآن ور وشیندئ. فإن فيه علم الاولین والآخرین، دې کې د دنیا د اولو د آخرو خلکو د ټولو علم دی. ابو هريره رضی الله عنه به ویلي ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن على اهله، کم کور کې چې قرآن لوستل کېږي نو لا يتسع على اهله، الله دې کور کې فراخي راولي. وتحضره الملائکه، د رحمتونو ملائک راځي. وتحجره الشیاطین، شیطانان شړل کېږي. وتکثر الخير فيه، او دې کې الله خیر اچوي. کعب الاحبار بویلی علیکم بالقرآن، قرآن لولئ فإنه فهم للعقل ونور للحکمه، دی باندې عقل برابریږي او علم په برابریږي. او بیا به ویلي واحدث الكتب عهدا بالرحمن، دا د الله د نږدې وخت کې راغلی دی. واعظم ما فيه من البرکات، دی قرآن کې چې کوم برکتونه دي دا په بل کتاب کې او په بل څیز کې نشته دی. فضیل ابن عیاض دا د تابعینو کې یو ښه عالم دی، هغه به ویلي حامل القرآن حامل رایة الایمان والاسلام. کم سړی چې هغه د قرآن استازي، د قرآن طالبي او د قرآن خادمي، د اسلام جنډه اوچته کړې ده. امام شافعي رحمت الله علیه هغه یو ډېره ناشنا خبره لیکلې ده او لایق ده په دې باندې چې انسان د سونې په اوبو ولیکي. امام شافعي صاحب وایي اذا اردت صلاح قلبك او اخيك او ابنك
او من شئت تريد صلاحه. دا ډیر ناشنا خبره ده. کله چې وې چې زما سره برابر شي او زما بچی دی نه اهله دی او دا برابر شي او زما ورور دی وغه نه اهله دی او برابر شي او یا یو دوست مې دی وغه نه اهله دی او برابر شي. نو امام شافعي رحمت الله علیه وی ناشنا خبره کړې ده وی فاودعه فی ریاض القرآن. دا د قرآن دی باغچو کې ورپرېږده وبین صحبت القرآن. او د قرآن چې دا کم مرګري او طالبان دي د دوی په منځ کې کېنوه انشاءالله دا برابرېږي. خلک کوئی زما ټینشن دی، څوک کوئی زما بیماری ده، څوک کوئی بچی مې نافرمانه دی، ښځه مې نافرمانه ده، دا سړی مې ښه دوست دی خو دوکه‌باز دی او بل دی او بل دی او بل دی. د امام شافعي خبره یاده که دا د قرآن د باغچو کې کېنوه. د قرآن باغچې څه دي؟ ایل قرآن، دا د قرآن آیاتونه دي، دا د قرآن درسونو کې کېنوه انشاءالله دا به ټیک ټاک سړی شي. دا بعضې خلک هغې واړه په ډانګو وی دا موږ سموو او دا بعضې ناپوهه چې نو هغې دا خپلې ښځې په د داسې ډانګو باندې وی دا موږ سموو. یاد ولرئ په لختو په ډانګو نه ښځې سمیږي او نه واړه او نه سړي. که سمېدلی خره به د جوماتونو امامان وی، ځکه خر دومره وال خوري چې دا عالمي مصروف دی. لیکن بیا هم رسول الله وی چې اواز دی له واورېد اعوذ بالله وویوه دا ورته شیطان ویني دا رمباړه شروع کړي. ډانګو باندې څوک نه سمیږي. د امام شافعي صاحب نه چاله یاد کوي قرآن کې ته دا خلک کېنوئ. دا د قرآن باغچې دي او د قرآن د آیاتونه دا ګلونه د قرآن دي. حذیفة بن الیمان رضی الله عنه هغه چې په کله ودرېده لمونځ کې نفلي لمونځ به د یو صورت آیات ویو بیا به د بل ویو بیا به د بل ویو بیا به د بل. چا ورته ویل حذیفه دا څه کې؟ او دا هغه سړی و چې د نبي سلم د راز ملګری و، صاحب سر رسول الله. عمر رانیولی و وایي زه خو ته منافقانو کې رسول الله نه یم ښودلی. ورته په ژړا شي عمر الله نه ویرېږه دا ته څه وایې د الله بنده؟ هغه ویل حذیفه تا ته رسول الله د مدینې منافقان ښودلي دي، هسې نه چې زید ته نه یم ښودلی. حذیفه ورته وایي نه ته جنتي ته من اهل الایمان. نو دې حذیفه ته به چا ویل دا مختلف آیاتونه څنګه په یو رکعت کې راجمع کې؟ نو حذیفه به ویلې زه د قرآن ګلونه راغوټۍ راجمع کومه. دا ګلونه دي د یو آیات نه ګل راواله د بل نه د بل نه د بل نه. امام بخاري وایي داسې جمع شي کولی. اصلاح زمونږ او ستاسې د کورونو چې راځي دا په ټي وي نه راځي، دا په کیبلو نه راځي، دا په نیټونو نه راځي، دا په خوراکونو نه راځي، دا د الله په کتاب راځي. الله دې زمونږ د کورونو اصلاح په دې باندې وکړي. امام ابن جوزي صاحب وایي چا ورته ویل تا دې قرآن کې څه موندلي دي؟ نو امام ابن جوزي ورته وایي تلاوت القرآن و تدبره، قرآن تلاوت او معنا باندې ځان پوی کول. وایي تعمل فی امراض القلب، د زړه مرضونه پرې جوړېږي. کما تعمل العسل فی علل الاجساد، لکه شات چې وخورې ګبین وخورې بدن دې ټیک شي، نو قرآن وخوره چې روح دې ټیک شي، زړه دې صحیح شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي که یو سړی وایي چې زه د ګناه نه څنګه ځان بچ کړمه، نو هغه ورته وایي قرآن دې ولولي او د قرآن په درسګاهونو کې دې کښېني. ابو عبدالرحمن سلمي دا یو تابعي دی، د حجاج دور پورې دی به قرآن ته ناست و، 15 کاله دی د قرآن په جانماز ناست و، درس به یې کو. حجاج را وغوښته، نورو خلکو را وغوښته. ابو عبدالرحمن سلمي د دین خو ډېرې لارې دي، ته څنګه دې قرآن ته ناست دی؟ نو هغه ورته ویلې چې عثمان ابن عفان ویلي دي رضی الله عنه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ټوله دنیا کې مشرق نه مغرب پورې جنوب شمال پورې غوره انسانان یا د قرآن طالب دی او یا د قرآن عالم دی. ما اقعدنی المقعد الا حاضا. دا 15 کاله په دې جانماز باندې دې قرآن ته دې حدیث کې نه ولې. الله دې مونږ او تاسو څه جوړ کړي. مونږ الله سره وعده کړی دی ان شاء الله. اې دا الله کتابه،
اے رب چې تا دا کتاب را لېږلی دی ستا په ذات دی الله زموږ قسمي چې دا کتاب به هله پرېږدو چې موږ پرېږدي او موږ به کله پرېږدي چې جامې راله وتړي او جنازه راله اوچته کړي او بیا به قرآن ته ویو چې تا ګورو چې ته به بیا موږ له څه کې القرآن حجة لک او علیک دا الله بیا د الله څه جګړه کوي د الله سره دلیل وایي چې ربه دا سړی را روان دی هله دا جنتي کا او سورة بقره ول عمران الله بوله د ګلونو په شکل یو ښایسته باغچه به یې جوړه کړي او دا د قرآن طالب عالم قاري دا چې را رواني یتظاهران په دې سر به یې پړقېږي قیامت کې الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې د دې مصداق وګرځوي او محمد رسول الله به ویلي یا د قرآن طالب شه یا د قرآن عالم شه یا د قرآن خادم شه پام کا وګوره چې څلورم نشي چې په خلاف کې واقع نشي او د رمضان میاشت چې وه دا شهر القرآن وه محمد رسول الله ته جبریل علیه السلام قرآن لسته نو الله سبحانه وتعالی زمونږ او ستاسې په ژوند کې الحمدلله موږ باندې بیا دا میاشت را روانه کړې ده او د نورو کلونو په شان ورونو چې دا زموږ عادت دی او الله دې موږ په دې عادت کې تر مرګه پورې دغه کې دا وساتي موږ د فواید کې 3 جزء د فواید لیکلی دی دې کې یو عنوان ما لیکلی چې لږ وخت کې به ډېر عملونه څنګه کې چې ټیم پې لږ ولګي او اجر ډېر میلاو شي څه کمه ویا یا څه د پاسه داسې اسباب هم ذکر کړي دي خو په دې ټولو کې د الله دا کتاب چې دی داسې بل یو عمل نشته دی چې دونه نیکۍ په ډېرې کېږي لکه په دې چې ډېرېږي یو سورت اخلاص ولوله لکه 10 سپارې چې دي ولوستې الله اکبر یو ټکي کې الله پې 10 نیکۍ ورکوي بیا دا ضرب ورکه کالکولیټر به دې وایي چې دا نیکۍ زه نشم رااخیستلی دا بېحده شی دی دې ته جباب الحسنات وایي نو موږ او تاسې به د قرآن طالبان هم جوړېږو د قرآن استادان به هم جوړېږو د قرآن خادمان به هم جوړېږي په دې قرآن به پیسې لګو قرآن ډوډۍ نه خوري ته له روپۍ دې خوله کې ورکړي یا له ډوډۍ د دې قرآن طالبان دي هغې له به موږ وړم راوړو غوړي به م وله راوړو غوښه به م چې موږ کور کې څه خورو نو بس قرآن له به یې ورکوو انشاءالله داسې به کوو د خیره څه که نه الله دې موږ او تاسې له ژوند راکړي ایمان کې انشاءالله انشاءالله که الله د سبا پر ژوندي وساتلو مرګی را مخکې نه شه سبا به انشاءالله زه په کم 8 بجې د قرآن کریم درس دلته شروع کوم مسافر ملګري به مې انشاءالله په سوونو ملګري راځي الله دې په خیره غیر راورسوي او زنانه هم ښکته د درس ځای شته تېر شوي کال کې موږ داسې څه 1.5 پورې مسافرې جینکۍ چې هغه د کراچۍ وې د دیر وې د یو ځای د بل ځای وې سکلې به مې خو په دې شرط چې محرم به اوسئ او انشاءالله د قرآن درس به کوو بس هله به قرآن پرېږدو چې موږ پرېږدي او موږ به هله پرېږدي چې موږ ته د ځمکې د خېټې نه د ځمکې د دې مخ نه د ځمکې د خېټې ته ورلاندې وځو د رب العالمین نه به یو توفیق غواړو چې الله موږ او تاسې له د دې توفیق راکړي دویم به د الله نه دا غواړو چې موږ له به عمل کولو توفیق راکړي دریم د الله نه به غواړو چې الله دې موږ له به د دې طلاب د قرآن چې راځي دلته او موږ الله د هغوی د خدمت توفیق راکړي دا پیسې دې موږ او تاسې نه سیم لګي چې قرآن باندې ولګو والله که داسې بل شی پیدا شي الله دې زموږ او ستاسې نه راضي شي او زما ورونو دا یو خبره ته کومه د عمر مثال د واورې د چم دی دې ځای کې د کېښود ولي کېږي او که یو لوښي کې د کېښود نو بم درته یخوي دې عمر نه پیدا والی عبدالله ابن مسعود چې مازدیګر به شه جړل به چې ورته ویل ولې جاړ وایي د عمر یو ورځ مې وواله او نیکي مې پکې ونه کړه هغه طالب د رسول الله دونه محمد رسول الله ته ګران و چې صحابو ته ویلې چې ابن ام عبد ابن مسعود څه شی خوښوي دا زما خوښ دی او دا هغه د حال و نو زموږ او ستاسې به څنګه وي موږ او تاسې باید خپل بچي قرآن ته کښېنوو او ډوډۍ چې سړی په خپله وخوري ولږه به یې ماته شي که نه چې وږی شي بچي ته وایي ته زما پسې وخوره ولږه په کم باندې مړېږي ویې وایي لږ چې خپله یې وخوري خپله دې قرآن ته وخت ورکړو ناوزګار یو موږ به کله وزګار یو هله به موږ وزګار شو چې موږ ته شناختې ودرېږي په قبرونو باندې څوک راته ودرېږي جامې رانه وباسي او غسل راکوي څوک راته ودرېږي او کفن کې م تا وهي څوک راته ودرېږي او په کټونو کې بار کړي
او د خاورو خېټې لم ورغورځوي. اين الذين صادوا وشادوا، هغه مخکینی آبادي کوونکي او سرداران څه شو؟ دا نن 100 کاله مخکې چې په دې کلو کې اوسېدل خلک څه شو؟ 80 کاله مخکې په روز کاله موږ سبا دې صفونو کې څه کاله موږ نینو هغه د ګېړې د ځمکې میلمانه دي. راځئ چې ټول د قرآن له وخت ورکړو. د دنیا د هغې ګوټ نه طالب راځي او یادوي او موږ نه ځي، موږ هم ته دا فایده ورکړو. کیدای شي سبا داسې وخت کې چې موږ غواړو چې قرآن ووایو استاذ نه وي، کیدای شي داسې وخت وي استاذ هم وي خو موږ بیماران یو، مړه یو، جیلونو له تللي یو. نو موږ او تاسې راځئ چې دې قرآن باندې منګولې ولګوو، په دې قرآن باندې عمل وکړو او د دې قرآن د طالبانو قدر هم وکړو او د الله د کتاب قدر هم وکړو. الله به موږ له عزت راکړي. نو سبا نه به انشاءالله درس شروع کېږي او ټول ملګري دې کې شریک شئ، دا به ډېر خیر وي انشاءالله. که موږ او تاسې کینو ته او که کیننو د الله موږ ته هېڅ حاجت نشته دی، خو زموږ ضرورت دی. که دا قرآن تاسې وینئ انشاءالله چې دا جومات به انشاءالله لاندې او باندې د قرآن د طالبانو نه ډکي انشاءالله. خو چې زموږ پکې د یو جانماز ځای وشي او کینو کې نو دا موږ او تاسې له ګټه ده. الله دې زموږ نه راضي شي. کله چې موږ دا قرآن ویو الله به موږ له عزت راکړي. مکه باندې عمر رضی الله عنه یو گورنر مقرر کړی ابن ابزه نومې و. نو چا عمر ته ویل دا خو مری دی. هغه ویل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، دا په قرآن ول الله عزت ورکړی دی. الله دې موږ او تاسې له قرآن د خدمت کولو، د یادولو، د عمل کولو توفیق راکړي. او رب العالمین چې هغه رب الانس والجن دی او رب السماوات والارض دی او رب الكعبه دی، الله دې موږ دې قرآن باندې صحیح پوه کړي او الله دې موږ دې قرآن صحیح خادمان وګرځوي او الله سبحانه وتعالى دې زموږ استاد سره راضي شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن، حياتهم قرآن.